السلام علیکم. اول تاسو دا ویډیو وګورئ بیا خبرې کوم. خان بابا کلا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو دا خان کلی ته راغلی او خان بابا ته چې مونږ چې ملاقات به ورسره وکړو او دلته چې کوم دی چوکیدار یې ساتلی دی او چوکیدار وایي چې خان بابا نشته دی په موقع باندې. نو راغلی یو جعفرشاه درویش و دی رسره مخامخ تاسو ته بورډ ښکاري. جعفرشاه څه یې وته بس شاید مې راوستی وم خان بابا ته چیلنج ته، خو قسمت یې ښه دی چې په موقع نه او دا خلک چې په موقع نه و خان بابا کې نه ډېر ذهن به خراب کړی و. هر کس ماله چیلنج راکوي، په هغې مې دومره پروا ځکه ني چې هغې سره مې تعلق نه صرف د سوشل میډیا خبرې، تا سره مې دوستي وه او تا په زړه ګزار کړی. داسې به راغلی وي چې څه دې ویلي ما به دله داسې جواب درکړی. اوس چې راغلی په سوشل میډیا نو زم دله په سوشل میډیا راځم او ښه کولیا مې درته ویم زه به تا سره خبرې کوم. اوله نه تپوس به زما ستا نه دی چې تا زه په سوشل میډیا ولې چیلنج کړی. ستا سره د ما نمبر و، ما ته به یو ویډیو جوړ کړی داسې به دې راسینډ کړی. ډېر استاد ستاسې وروڼو ما ډېر ډېر چیلنجونه راکړي دي، بیا یې ویډیوګانې وګوره بیا یې جړلي دي ډېر زیات. نو یو خبره ته کوم د پیریانو کور ته رې کاڼي وویشته او جړو م به دې ما ګورې دونه پرسنلي چا سره هم نه ده اخیستی. زه صرف سړي ته یم راځه، تا سره مې ګورې پرسنل واخیسته ګورو به